الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون دیاریانا د پیام افغان د تلویزیون درنو لیدونکو د ایمانی مجالسو د خبرونې مینوالو درنو او معززو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خوشاله یم چې بیا هم د خپل خبرونې له لارې ستاسو درنو او محترمو ورونو او خویندو په کورونو کې میلمه یم او نن له ما سره زما ښایسته او ګلالی زوی محمد عبدالله چې سره له دې نه چې سکول ته ځي مکتب ته ځي دې سره سره قرآن حفظ هم کوي په نورو پروګرامونو جلساتو کې هم ښه فعاله ونډه اخلي نو دی نن زما میلمه دی زما بچوړی او زما ښایسته زوی دا زما میلمه دی انشاء الله دی به یو مختصره غوندې اول به مختصر یو تلاوت وکړي تلاوت پسې به بیا مختصره خطبه وي البته دوی چون په برمنګم کې اوسیږي نو په برمنګم کې داسې وي چې دوی هلته خطبې ټولې په انګلیسي باندې په انګلیسي ژبه باندې خطبه کوي نو زه نن مې ده ته وویلې چې ته راځه بچیا نن یو خطبه وکړه خطبې مختلفې خطبې کړي دي او هغه په ویب سایټونو کې شته دي مایفریک ویب سایټ کې شته چې افغان اورفن ارګنایزیشن دی او هغوی هلته دا ځوانان هلکان راټولوي او د افغانستان د یتیمانو سره هم پوره او په ښه شان باندې مرسته کوي الله دې دوی ته هم جزای خیر ورکړي او الله دې دوی ته ښه تقویت نورم ور په برخه کې تر څو په دې لاره او په دې اړوند باندې ښه او مؤثر ګامونه پورته کړي. دې سره سره زموږ بچه هلته هم په سیمینارونو کې په کانفرانسونو کې ځي کله کله لنډې لنډې خطبې جوړې کړي او دا د تشویق لپاره ده او دې سره سره ما دا تصمیم نیولی دی چې انشاء الله په میاشت کې به یوه خپرونه خاص الخاص د ماشومانو او د ځوانانو لپاره وي او هغې کې به زه هیڅ خبرې نه کوم البته ځوانان دا ماشومان ستاسو بچي ستاسو اولادونه دوی دغه بچي چې کوم دي دوی د ورځې یو حدیث زده کړي مثلا یوه هفته کې دوی کوشش وکړي چې یو حدیث زده کړي او دغه حدیث یو حدیث ده او دغه حدیث بیرته په دغه خپرونه کې خپلو درنو وطنوالو او نورو کوچنیانو ماشومانو ته ووایي دا به د دوی لپاره هم د تعلیم ذریعه شي د قرآن او سنت او دې سره سره به دغه ماشومان تقویه شي دغه ماشومان به تشویق شي دغه ماشومان به بیا د دین د زده کړې لپاره ځان ته په ځان کې یو آمادګي پیدا کړي یو تیاری به پیدا کړي نو دې وجې نه ما دا تصمیم نیولی چې انشاء الله دې نه وروسته په میاشت کې یوه خپرونه زه د ګلالیو بچو ته د ګلالیو ماشومانو ته مختص کم دا د دوی لپاره اختصاصي وي تر څو ماشومان نور دا سیاستمداران او دا نور په خپل ځای پرېږدو دوی سره به بیا په نورو خپرونو کې ګورو خو په میاشت کې یوه خپرونه دا د وړو ماشومانو خپرونه ده تر څو دا ماشومان دا ځوانان مثلا یو حدیث زده کړی وي راشي او هغه حدیث دلته د ټلیفون له لارې ووایي تر څو نور خلک واوري نو یو خو به دوی تشویق شي بله دا ده چې د خیر ذریعه به نورو ته جوړه شي نو انشاءالله په دې کې هم د والدینو د خویندو او ورونو پوره مرستې ته موږ ضرورت لرو خپل بچي آماده کوي خپل د زړه ټوټې آماده کوي تر څو دوی وکړی شي
چې نن په ټلیفون کې سبا د کمرې مخې ته بل سبا د خلکو په مخ کې بل سبا په مجالسو کې په ښه شان باندې د دین او د اسلام او د قرآن او د سنت خپرونکي او بیانونکي جوړ شي. الله دې تاسو ته جزای خیر درکړي. زما زوی به په اوله کې لږ قرائت د قرآن کریم څو آیته وکړي او هغې نه وروسته به خپله خطبه بیان کړي او که بیا وروسته د ده په خطبه کې ما څه اضافي تشریح کوله نو فبها ونعمه او که مې نه کوله نو دی به بیا رخصت وي او موږ به بیا راشو بېرته خپلو ټلیفونونو ته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يبرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. In Uhud, Sahaba, they showed the love for Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Once, Sa'ad ibn Rabi, he was missing and no one could find him. So, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam told a companion to go and find him. And that companion was Zayd ibn Harith. So Zayd ibn Harith is going around and he's going around the living people and he can't find Sa'ad ibn Rabi. Well, now he's thinking to himself, where could he be? So now he thinks, he goes to the shaheed people, the dead people, and finally he comes across the body of Sa'ad ibn Rabi. Now he runs to Sa'ad ibn Rabi and he says, oh Sa'ad, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam has sent me to you and he's saying, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And now Sa'ad ibn Rabi is saying, oh Zayd, convey my salam back to Muhammad sallallahu alayhi wa sallam and tell him that I'm in a condition that I can smell the fragrance of Jannah. I can smell the fragrance of Jannah. And tell him that may Allah reward him more than he's ever rewarded another companion. May Allah reward him more than he has ever rewarded another companion. Because he was not attracted to the world and he was not interested in the world. He was only getting ajr for the next world. And then he could also say, oh Zayd, go to Muhammad sallallahu alaihi wasallam and say to make dua for me and this, that. But no, he's not interested in the world. He's only thinking of the akhirah because he knows the reality of the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam and Allah subhanahu wa ta'ala. And then in his last gasp, he holds the hand of Zayd ibn Harith and he says, oh Zayd, convey my salam to my people. And then he says, tell them that I said, إنه لا عذر لكم إن خلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرف. It means that if you are still alive and you do not protect the Prophet sallallahu alaihi wasallam and the kuffar tries to kill him and you do not try to protect him, then you will be held responsible and you will go to hellfire. Look at these beautiful examples of the companions. They went through hardships, even their parents, they were idol worshippers. They went through these hard things. And we need to be like them, inshallah. Look at our youth, our children, they're looking at TV 24/7, playing PS3 and everything. We need to give them da'wah and we need to
take them to the straight path and learn them things. And inshallah, we need to struggle like the companions did. Jazakallah khair to listen to my short talk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درنو دوستانو خويندو او ورونو کشرانو مشرانو مختصره خطبه د احد د غزوې مختصره واقعه د سعد بن ربيع رضی الله تعالی عنه یې ستاسو په وړاندې عرض کړه. ماشومان دي همدومره په ذهن کې یو خبره یا یو چېرته اورېدلې وي هغه نوټ کړي، بیا یې میمورایز کړي، هغه حفظ کړي او بیا یې بیرته خلکو ته بیان کړي. او دا په دې معنا باندې چې ماشومان څنګه چې تربیه کړي هغسې تربیه کېږي. دا خالی میموري ده، خالی هارد ډیسک دی، دا تک سپین کاغذ دی، نو ستا خوښه ده. که دا سپین کاغذ په ګلانو باندې، دا سپین کاغذ په ښو الفاظو باندې ښایسته کې، دا سپین کاغذ کې ښه الفاظ او ښې جملې لیکي، نو دې کې به ستا ګټه وي. او که چېرته دا خط او دا قلم او دا هر څه غورځی او پرېږدي چې دا سپین کاغذ، دا خالی هارد ډیسک، دا چې ښه شیان پکې ځای په ځای کولی شي، د دې په ځای باندې پکې ویروس، غلطې خبرې، غلطې عقیدې، غلطې نظریې، غلط افکار راشي، دا بیا د انسان خپله غلطي ده. زما درنو خویندو او ورونو، ګرانو وطنوالو، مؤمنو، مسله دا ده چې راشئ خپل آخرت ته متوجه شو. او دغه کومه واقعه چې ذکر کړه په دې کې دومره عظیم عبرت دی چې حد او اندازه نه لري. د احد په غزوه کې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم، نبی اکرم صلوات الله علیه، هغه زید بن ثابت ته وایي چې ای زیده ته ورشه سعد بن ربیع وګوره چې چیرته دی. ورغی، هغه واقعیت ده په انګلیسي کې ویلې، زه به یې هغه لب او لباب تاسو ته په پښتو او په دري کې ووایم. ورشه سعد بن ربیع وګوره. دی ورغی، په ژوندو کې لیده نو بیا یې نه موته، نو چې ورغی د شهداو په منځ کې سعد بن ربیع په آخري سلګیو کې پروت او په خپلو وینو کې تړپېږي. سیر اعلام النبلا لیکي چې تقریبا له 80 نه زیات د تورو زخمونه یې خوړلي وو. څه لپاره؟ دنیایي ګټه له، دولتي ګټه، چوکۍ او قدرت او ریاستي ګټه، او که د الله او د الله د رسول نه دفاع کوله. څه لپاره؟ څه مقصد و چې صحابه کرامو داسې قربانۍ ورکولې؟ علت یې څه و؟ ولې؟ دا دې لپاره چې هغوی په دین مین وو، دا دې لپاره چې هغوی په رسول الله مین وو، دا دې لپاره چې هغوی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه ښایسته او ګلالي دین پتنګان، د هغې هغه شمې او پتنګان داسې تاوېدل لکه پتنګ چې له شمې نه تاویږي، داسې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حفاظت کو، داسې د هغه سیفټۍ لپاره او د هغه د مسؤلیت لپاره فکر کو. دا د صحابه شانو، دا د هغوی مقامو. نو سعد بن ربیع رضی الله عنه د شهداو په منځ کې په داسې حال کې بیا موته چې آخري سلګۍ د ژوند دی. ورته وایي چې ای سعده، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په تا باندې سلام ویلی. نو دی ورته وایي چې زما له خوا نه هم محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته سلام ورسوه، او ورته ووایه چې ای د الله رسوله، الله دې تا ته جزای خیر درکړي چې موږ ته د خیر لاره راوښوده، لکه څنګه چې موږ ته د خیر او د عافیت او د سلامتۍ لاره ورښودلې وه، هغه لاره هغې په اندازه د هغې نه د څو چنده اضافه الله تا ته خیر او الله دې تا ته جزای خیر درکړي، الله دې تا ته هغه څه چې زمونږ په زړه کې دي الله سبحانه وتعالی هغه ټول تا ته درکړي، والله یې ورکوي بدون له دې نه. مړ کېږي د وفات په وخت کې دی، خو وایي چې موږ ته د کامیابۍ لاره راښودلې وه. هغه کامیابي څه ده ورونو؟ هغه فکر څه و؟
او بیا وروسته ورته وایي چې انصارو ته زما قوم ته دا خبره وکړه بیرته چې لاړې زما قوم ته به ووایې چې ای زما قومه د قیامت په ورځې باندې به تاسو د الله سبحانه وتعالی په وړاندې هیڅ عذر نه لرئ هیڅ بهانه به نه وي ستاسو هیڅ عذر به ستاسو نه وي ستاسو عذر به د منلو وړ نه وي په داسې حال کې چې تاسو ژوندي یئ تاسو حیات یئ تاسو ساه اخلئ او ستاسو په وړاندې ستاسو د پیغمبر د مرګ لپاره دسیسې جوړیږي یا ستاسو د پیغمبر سپکاوی کیږي بیا به تاسو د الله په وړاندې بالکل عذر نه لرئ او دې نه وروسته سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه وارضاه دا له دنیا نه سترګې پټې کړې او لاړه وفات شو ګورئ په دې واقعه کې یو غټ عبرت دی زموږ او ستاسو لپاره او هغه دا هغه عبرت دا دی خویندو ورونو هغه کسان هغه ظالمان هغه د الله د دین دشمنان هغه لیننیاران زه مسکینیار ورته نه وایم زه له دې نه وروسته دته لیننیار وایم شکلم لینن په شکل قواریم او دې ته ورته خلک هغه افراد او اشخاص چې چینلونه لري او په دې چینلونو کې د ده له خوا نه هغه کومه خبره چې دوی نشي کولی او هغه د نورو کفارو منافقینو د الله د دشمنانو په خولې باندې د امت ته دغې ډلې ټپلې ته دا موږ او تاسو مؤمنانو ته دا خبرې کوي او یا زموږ او ستاسو د پیغمبر د احادیثو سپکاوی کوي نو موږ تاسو ته دا پیغام دی د سعد بن ربیع له خوا نه دا پیغام ته نه انصارو ته نه دی بلکې ټول امت مسلمه ته دی څومره خلک چې د آریانا افغانستان د ټلویزیون لیدونکي دي څومره خلک چې له دغسې کفري چینلونو لیدونکي دي څومره خلک چې دغسې کفارو ته غوږ ایښودونکي دي او د دې تایید کوونکي دي قیامت په ورځې به الله ته څه جواب وایي هغوی خو خلاصون نه لري لیکن وای په حال د هغې مسلمان چې هلته په هغه ځای کې زموږ پیغمبر صلوات الله علیه ته سپکاوی کیږي او موږ به بیا د قیامت په ورځې الله ته عذر پیش کوو چې عیسی به دین خود و موسی به دین خود بز از پای خود و گوسفند از پای خود به من چی غرض آن خو او شقی حمار میدانست و ای لیننیار میدانست به ما چی کاره بگذارش که میگفت ما نماز خدا میخواندیم روزه خدا میگرفتیم عبادت خدا میکردیم اما دی دا عذر بنی عذر نیست دوستان انه لا عذر لكم عند الله الله په وړاندې در پیش روی الله هیچ عذری ندارید شما هیچ عذرتان قابل شنیدن نیست قابل قبول نیست زمانی که شما زنده صفا و ستره اگر کسی شما را یک دشنام بسیار بسیار خفیفی بده شعله براندام میشین استاد میشین و او شخص نمیگذارین اگر کسی برای شما زشت و ناسزا بگوید جواب او را میتین اگر کسی برای مال شما تعرض بکند او را نمیگذارین اگر کسی میخواه بزور چیزی از فامیل شما را ببره شما او را نمیگذارین اما تمام دنیا و ما فیها از الف تا به یا همهش صدقه نام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم باد بدبختانه امروز بالای محمد رسول الله و دین رسول الله تعرض میشه و مسلمانان نشستن و میگن به ما غرضی نیست و شما ملاها ملا چگک ها این دین گرفتین انحصار کردین این دین فقط برای خود شما پس این قول سعد بن ربیع صحابی جلیل القدر کسی که رسول الله بالای سلام میفرسته و کسی که دوباره به رسول الله سلام میفرسته و کسی که 70 زخم خورده به خاطر دین رسول الله و کسی که به خاطر دین الهی چشم خدا و زندگی خدا مال خدا جان خدا قربان کرد و چشم بست از دنیا او میگه که انه لا عذر لكم عند الله یوم القیامه هیچ عذر در روز قیامت ندارید ای مؤمنان
یکی طرف ای عذر نمیتونین که باز پیش بکنین که الهی من خود زور نداشتم، توانایی نداشتم. ای تاجرانی که شما اعلاناتتان میروان میکنین، والله العظیم ای 5 روپیه دنیا را خود کمایی میکنین، اما والله بالله تالله ایمانتان میبازین به خاطر ازی که در اونجا به رسولتان توهین میشه و شما آرام نشستین، آرام میشینیم. پس این پیغام برای من و شماست دوستان، این گپ برای ما و شماست. این مسیج تنها برای انصار نبود، این پیغام تنها برای انصار نبود، این برای من و توست، این برای کافه مسلمین است، برای آنانی که بعد از سعد بن ربیع رضی الله تعالی عنه و ارضاه بعد از اونا در این دنیا زندگی کردن، برای اونا این مسیج از پیغام است. کعب ابن اشرف لعنت الله علیه در شأن آن جناب صلی الله علیه و سلم الفاظ گستاخانه می گفت، مثلی که اینمی شقی حمار از تلویزیون لینینیار ایره بیان میکنه. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم گفت آیا کسی هست جوان مردایی وجود داره که این چونین این دهن دیگه خاموش بکنه، این زبان خاموش کنه؟ 2 تن استاد شدن و رفتن به دنبال کعب ابن اشرف، اما برای رسول الله گفتن یا رسول الله ما درباره تو هر چی گفتیم مبادا که فردا ایمان ما از دست ما بره، تو خبر باشی تا که ما این انسان به جزای اعمالش برسانیم. رفتن با پیش کعب ابن اشرف، برش گفتن که ما ایمان آوردیم آلی این محمد از ما گای پول میخواه، گای جزیه میخواه، گای زکات میخواه، ما را به بینی رسانیده، الان ما را نمیگذاره، چطور کنیم؟ برش گفت که اینطور کنین من مال براتان میتم، شما زنهایتان بیارین اینجا پیش من گرو بمانین. کاری این دموکرات ها اینمیست، مسئله این دموکرات ها اینمیست. چی میگه؟ ما بار گفتیم تلویزیون رسمی نروژ هم این گپ آمده